چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته بنوایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري وخت له خوند ووته او زه یک تنها پرېښودم وقت لخوان قوت او زی یک تنها پرېښودم محمد عمر خبر شوم تر 14 دی ماشاءالله زده کړې هم کړې دي ماشاءالله همت او هغه د تعلیم حاصلولو خوند داسې خلکو نه باید سړی زده کړي چې دی په دغسې حالاتو کې څومره مزل د دې ځای نه کوو تر مکتبه پورې ښوونځي پورې د دې ځای نه تقریبا لکه بره زمونږ د ځای پورې یو 50 متره مزل وي حدي ځای نه تر ښوونځي پورې او لکه تاسو چې په دا خوړ کې موږ داسې بره خېږو 50 متره د خوند کیلومتر نه هم زیات دی ډېر دی سین خوړ کاڼي دی په دې سایکل روزانه بیا چې غسره کې مې 2 کاله مې هلته سبق کوي ماشاءالله تقریبا 15 کیلومتره دي چې غسره پورې صحیح ده د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم دکې د څه پلان دی محمد عمر خان چې له خیر هغسې درنه جوړ شي زما خو آینده کې اوس مې په لابراتوار کې څانګې کړو که نه ښه نو لابراتوار غواړې ښه لابراتوار مې شروع کړي دي ښه ماشاءالله د یاره ستا سلام ګران دوستانو دا د هغه فامیل چې موږ ورځو دی 4م غړی دی یو محمد عمر دی 3 ورسره خویندې دي نو واده شپې ورځې څنګه وې الحمدلله ډېرې ښې شپې بیخي ساعت دې تېروله بیخي ساعت مې تېر 11 کاله د واده شوه 11 کاله د واده شوی نو څنګه د ماشومانو ژوند در سره خوشحاله دی الحمدلله ښه راڅه خوشحاله دي بس زه سره خوشحاله یم هغې هم راڅه خوشحاله بس دا غټه خبر ده قربان دی هغه دی زمونږ او ستاسو خصوصا ټول زمونږ ورونه دي خو د پښتنو هغه د احساساتو نه قربان شي که څنګه پښتنه ټولنه چې کومه ده دا خو د اسلام سره مکمل یو شانه ټولنه ده نو زه در سوال ته ځم د سره خبرې کوم محمد عمر رو ته خو به د خسر څومره عزت کوې که نه بلکل ورونو په هره ټولنه کې معلول شخصیتونه زیات دي معیوب زیات دي نو هیڅ کله دی موږ دې ته پرېږ نه ږدو چې هغې احساس د کمتري وکړي الله دې د دغه خسرګنۍ ته اجر ورکړي چون د ده 11 کاله د واده کېږي ماشاءالله 4 ماشومانې دي او روغ ماشومان هم روغ خپله زنانه هم روغه نو دې ته څه وایي قرباني وایي زموږ او ستاسو په چم ګاونډ کې که څوک معیوبه وي معلول وي نو هیڅ کله دی دې ته پرې نه دی چې احساس د کمتري وکړي نو ښه دی ساعت تېر دی الحمدلله بس شکر چې ساعت دې تېري ځو ځه مهرباني بیګا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل کړه بیګا په خوب کې مې د خپل ژوند دونه لار بدل کړه د ستړي ژوند او ملنګۍ خویونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري چاته به نه وایم د زړه حالونه ګنې دا زړه خو مې بلا خاطرې زیاتې لري د سوي سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهارې لري حماسه کلي نه اوس کډه وکړه لرې لاړ شه
سکلی نوس کډا وکړه لري. دوستانو بالاخره د محمد عمر د کور ته راورسېدو. محمد عمر سره خو مې زړه خواله وکړه. له هر څه نه به مخکې ووایم بیا هم چې کور دی آباد د هغه ورو چې محمد عمر سره رشته کړې ده. دا ګلالی ماشوم الحمدلله دا جوړ دی، دا د محمد عمر زوی دی. هغلته کوچنی وینئ ماشاءالله څومره ښایسته ماشومه ده. دا هم د ده اولاد دی. نو بیا هم کور دی آباد دغه وروري. ښه راځم خپل اصلي موضوع ته. دغه تورسرې خو تاسو وکتلې. واقعا زه چې کله هم داسې ځای ته ځم چون الحمدلله زه په صحت روغ یم، خو ما کې دا جرات نه چې زه خبرې وکړم. خو دې خویندو د محمد عمر هغه همت ته زما دواړه لاسي سلام دی. د دې هغه کوم خبرې چې ما وختي واورېدلې، د دې هغه کومه حوصله مندي واقعا ډېر کم خل داسې وي. 3 تورسرې یو سپین ږیري پلار ته ور په غاړې دي، یو معیوب مشر زوی هغه هم په دغه حالاتو کې دا هم سپین ږیري پلار ته ورته غاړې دي. فقط دی د خدای په دې دنیا کې نور هیڅ هم نه غواړي، فقط یو څه ټوټې موږ ته واخلئ چې په هغې باندې موږ جامې هغې نه جامې وګنډو تر څو د محله د کلي کې خویندې راځي او هغه اخلي او زموږ هغه روزمره ژوند به پرې تېرېږي. په دا دغونه غټه دنیا کې د دې فقط دا غوښتنه ده. دی لاس چاته نه دی نیولی چې موږ ته نغدې پیسې راکوي. الحمدلله دی کمالداره دي، که معیوبه دي کمال ورسره شته. 3 واړه خیاطان یاستئ. محمد عمر مخکې خو مې ورسره خبرې وشوې. دی اوس 14 صنف کې دی، 14 ټولګي کې دی. نو دی اوس لیبارټري درسونه وایي او دی به انشاءالله آینده کې د ډاکټر خوا سره دی به لیبارټري جوړوي او هلته به خپل کار به مخ وړي. صحیح ده که نه محمد عمر؟ نو دا دې ته همت وایي. د دې ځای تر بازاره تقریبا 7 کیلومتره مسافه ده. دی په دې بایسکل وایي تاسو خو وکته چې په کومه لاره موږ راغلو، ګاډی مو وکتل ته خوړ راځي هغه راځي. بیا هم سلام درته ورور. خوراکې ته هم خیاطه یې او ته هم خیاطه یې خورې؟ ښه ماشاءالله 3 واړه کسبګري دي. نو هر چا کې دا خاصیت دی که الله یو طرف دی نه خپې اخیستي دي نو بل طرف دومره ذهن ورته ورکړی دی. دې کې موږ ستاسو لپاره یو غټ سبق پروت دی. دا موږ تاسو لپاره سبق دی چې هیڅ کله به هغه خپل محنت او هغه خپله خواري د لاسه نه ورکوو، چې په هر حالت کې چاته به لاس نه نیسو. الید العلیا خیر من ید السفلی. وایي پورتنی لاس چې دی دا بهتره دی د لاندې لاس نه. نو دوی کوشش کوي چې ځان دغه سطحې ته ورسوي تر څو آینده کې نورو خلکو سره څه وکړي، تاسو مرسته وکړئ. دا ډېره غټه خبره ده. ورونو زه نور دا خپلې خبرې په دې راټولوم چې دا تورسرې د سپین ږیري ته ورپاتې دي، دا دته ورپاتې دي. دا سپین ږیری زه در سره غږوم. استاد سلام، څنګه یې؟ خیر دی. زه مطمئن یم چې درد زیات دی د دې آینده دا هر څه تاسو سره دي. صحیح ده؟ تورسرې کور کې لور خور دې لپاره سړي سره وي چې مطلب د آینده لپاره هغه پلار یا ورور داسې یو ترتیب ورته جوړ کړي دا در څو بل کور ته لاړ شي هغه کور پرې آباد شي. سمه ده؟ خو اوس دا ستا په کور دي الحمدلله چې داسې ماشومان دې تربیه کړي دي، داسې زوی دې تربیه کړی دی. ستا همت ته هم سلام. داسې ډېر کم خل پیدا کېږي خو زړه کې سختي وي، درد وي که نه آینده لپاره. لږ زره را سره شریک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا څه نه مخکې ستاسو تسلیمي شوم او مننه. خیر اوسې. الله په اجر باندې ستاسو ته واړوي ځکه دا لاره زموږ ډېر مشکل دی او تاسې یې نه یو ګاډۍ ته هم یو قسم تاوان رسېږي، تاسو ته هم تاوان دی. خو د دې اجر ته الله نه غواړم او جنت فردوس کې خدای نصیب وکړي. امین امین. راځو زه یو معلم یم او د معلم معاش تاسې ټولې د افغانستان د معلمینو معاش ټول ته معلومات دی چې زه اوس دغه یو د تویانو کار هم نه کوي. خو موږ مسلمانان یو الحمدلله مسلمان باید اقناعت وکړي او اقناعت هم کړی دی. دغه درد تاسې نه چې که د چا په کور کې یو معیب وي نو هغه به څومره ورسره دغه په تکلیف کې دا 4 معیبین دي تاسې ګورئ او بیا زنانه دي. خامخا یو فکر لرم آینده سنجش په دې باندې مې دا دی چې جنکۍ پیغلیږي ورکوي د بل چا کور کې ودانېږي. خو دا زما د مرد ساعته پورې او د دوی د مرد ساعته پورې هم دا کور دی، بل نشته. خامخا درمنه خبره ده او مشکلات کې درته ویم 12 کسه فامیل لرم
چې دغه شپږ دي خپل عمر دی او دا شپږ زما دي خو شریک کور دی نو 12 کسه فامیل لرم او دغه الله پاک د رزق ورته ورکوي مسلمان ته چې کله خوشحالي په لاس راشي او د شکرګزاري وکړي نو الله څه ورکوي اجر ورکوي چې کله غم درد ورسره ورته راشي او د مخامخ شي ورسره بیا به څه کوي صبر صبر بیا هم څه دی پکې اجر دی نو په دواړه حالاتو کې زموږ او ستاسو لپاره اجر دی صحیح ده ناامیده نه کیږو ناامیده کیږو الله نه بار بار راځي ان الله معنا الله زموږ سره دی چې الله زموږ سره هر څه زموږ سره دی ان شاء الله ورونه خويندې شته ان شاء الله صحیح ده ورونه خويندو زه یو خبره تاسو ته کوم که چیرته د استاد په ځای زه خپل ځان حساب کوم نو واقعا څومره به سخته وي همدارنګه خویندې د دې خوراکیو په ځای خدای ناخواسته هغه خویندې وي نو هغوی به څه احساس کوي واقعا مشکله ده سخته ده نو راځئ د دې د غوښتنه پوره کړو انشاءالله دومره نه ده استاد بیا به راځو بیا به درځو او انشاءالله بیا به درځو زه واده در سره کوم سمه ده تاسو ته به موږ رخت هم راوړو تاسو ته به هر سیستم برابرو دا ارمان خو به دې خویندې پوره کړو خوراکۍ انشاءالله موږ به هر څه درته راوړو هغه نه به خاطر جمع یې سمه ده هېڅ تشویش به نه کوئ ګلالۍ اوهو ماشاءالله څنګه بچو کې بس دا د الله نظام دی که نه چې پلار یې په هغه ترتیب ورته پیدا کړی نو کوی سي اولاد یې داسې سم سوتره ماشاءالله په خپلو پښو پیدا کړي دا خو د هر څه د هغه پورې مربوط دي موږ نور ستاسو وخت نه نیسو هغه ورونه چې کومک او مرسته کوي لینکونه شته انلاین مرستو لپاره آفلاین ته واتساپ نمبر دی زما خدمت کې او هغه ورونه چې وضع یې ښه نه وي او مرستې د لاسه نه کړي فقط د ویډیو در سره شریکه کړه تر څو ټولو خلکو ته ورسیږي او روژې مخ هم ده مطمئن یم انشاءالله اجر پکې شته او محمد عمر ورته خو څه نه وایي بیا خو ډاکټر صاحب یې ته هم له خیره نږدې یې او ته خو نور څه نه وایي خوراکي ته څه وینا لرې خوراکي ته خو نه غږېږې ته څه وینا لرې همدا ستا هم غوښتنه خورې ستا همدا غوښتنه ښه نور مې په لوی رب سپارم سلام علیکم د ستړي ژوند او ملنګۍ خویونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري لري